بسم الله الرحمن الرحیم. د زلف ټي وي کتونکو اورېدونکو لیدونکو دعاګانې سلامونه ملګرو. نن موږ د یو داسې شخصیت خواله راغلي چې د ستارک محتاجه نه دی. علي خیل دریاب صاحب د اعتراف فن په حواله سره موږ دا پروګرام تاسو ته پیش کوو. ادبي لیول سره په شخصي لیول سره دی، په علمي لیول سره دی. هغوی له په هر لحاظ سره الله یو عزت ورکړی دی او کردار یې دی د ستاینې وړ خلک دی. د دوی د هغه تاریخي حوالې سره کوم څه چې دوی کړي دي د قلم په ذریعه باندې د خپلې ژبې د خدمت لپاره، نو دوی خو ماشاءالله چې څنګه تخلص دی هغه شانتې دریاب د علم ورسره دی. او زمونږ علم د دوی په مخ کې نور ته شمه بلول دي. خو مختصر یو دوه تپوسونه به د دوی نه کوم، د هغې نه پس به بیا کلام اورو. اولنی تپوس خو دا چې دوی خپله موږ سره لنډه غوندې پېژندګلو وکړي او بیا د هغې نه وروسته موږ له ادب په حواله سره د خپلې ژبې په کومه طریقه خدمت کول پکار دي او هغه کمې خبرې دي چې موږ په هغې باندې زمونږ ژبه زمونږ فن دا پې مخ په وړاندې لاړ شي، پرمختګ وکړي. نو په دغه حواله سره به د دوی نه یو څو تپوسونه کوو انشاءالله. نو دریاب صاحب ستاسو به ډېره مننه د زلف ټي وي کتونکي لیدونکي ستاسو د خبرو اورېدو په ارمان دي. ډېره شکریه. د ټول نه اول خو زه د خپل ورور د خپلې غریبخانې ته د راتګ یو جهان مننه کوم په داسې حال کې چې زه رنځور یم او د ناروغتیا سره مخ یم. څه ډېر څه ویلی هم نه شم، خو یقینا چې د دوی هغه مینه او اخلاص او هغه د پښتو سره د خدمت او د روزنې جذبه دومره ده چې زه دې ته وهڅولم چې دوی سره یو څو خبرې وکړی شم. ستاسو د لومړۍ پوښتنې په جواب کې به دا زه ووایم چې زه ډېر زیات کم علمه او کم فهمه سړی یم. ما بي سي کړې ده او د پښتو ژبې او ادب سره زما ډېر زیات مینه وه او غوښته مې چې زه د پښتو ژبه او ادب وړاندې ووایم. نو د بي سي نه پس ما بیا په باقاعده توګه پېښور یونیورسټۍ کې په ایم اے پښتو کې داخله واخیسته او ما ته د ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب په شان، ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب په شان او د عبدالجبار خلیل په شان، د شاهجان صاحب په شان، ډاکټر عقیب الله جان په شان کې استادان میلاو شو. ما د هغوی نه ډېره زیاته زده کړه وکړه، ډېر څه مې ترې حاصل کړه او بیا ما په پښتو کې ګولډ میډل واخیستو. د هغې نه پس ما بیا ایم فل وکړو په پښتو کې. د خوشحال تلمیحات او اشارات بیا مې پي ایچ ډي وکړه. زما دغه موضوع د خوشحال په کلام کې مذکور شخصیات او زه د ځان لپاره یو فخر ګڼم چې د پي ایچ ډي دغه مقاله زما د افغانستان حکومت غوښتي او هغوی په اوس کار کوي او ډېر ژر به منظریان ته راشي او چاپ به شي. د پښتو د ایم فل نه علاوه ما په اردو کې ایم اے وکړه، بیا مې په انګریزۍ کې ایم اے وکړه او بیا مې په ایجوکیشن کې ایم اے وکړه. همدغه زما تعلیمي سفر و او د تېرو 20 کلونو نه زه د پښتو د درس و تدریس سره وابسته یم او په زرګونو شاګردان مې دي. هغوی ته همدغه د پښتو، پښتونولۍ، پښتو ادب او پښتو کلچر په حواله باندې دغه درسونه دي چې لولم او دا ما ته هم یو اعزاز حاصل دی چې زه 4 پېړۍ د افغانستان حکومت هلته د بین الاقوامي سیمینارونو لپاره وغوښتم ما په هغې کې شرکت وکړو. دغه د پښتو ژبې او ادب خدمت دی د کتابونو په حواله سره په فزیکي
ما څو کتابه چاپ کړي دي موږ ته مخکې ته ملګرو څه کتابونه د سر راغله مخکې ته دا تاسو کتلی شي د مدینې یادونه غني او غندلې سندریز الهام پښتانه او تهمات دا خوشحال او انبیا کرام او سرمدي کیفونه د رنګونو په لار د خوشبوګانو سفر لاهوتي زمزمې غزلبڼ او ګلپاڼه ما چاپ تقریبا 14 کتابونه دي 14 بهرحال دا خبرو هغه سلسله جاري ساتو تاسو بله پوښتنه را کړې وه چې یاره پښتو ژبه او ادب به څنګه وده وکړي ته څه کول پکار دي نو د یوې ژبې پرمختګ دپاره څومره چې د دغې ژبې لکه چې هغه د مارکیټ ژبه وګرځي هغه د عدالت ژبه وګرځي هغه د اقتصاد ژبه وګرځي نو هغه به اعلی ترقي کوي تر کومې پورې چې د ادب تعلق دی د ادب لپاره څومره چې تخلیق ضروري نو د هغې سره سره تنقید ضروري دی او بیا ورسره تحقیق ضروري دی په کومې ژبه کې چې صرف تخلیق کېږي او په هغې کې د تنقید په حواله باندې کار نه کېږي هغه ژبه هغه ادب ترقي نه کوي او بیا د هغې سره سره چې تحقیق نه کېږي هم دغه ژبه په ځای ولاړې او هغه مخ وړاندې نه شي تللی نو زما په نظ باندې دا درې کاره د تخلیق تحقیق او تنقید چې دا پښتانه دې طرف ته راځي تخلیق خو هسې مونږ کوو په موجوده وخت کې تخلیق خو هسې زمونږ لکه شاعري دومره شوې ده چې زه یم که یو سړی نوره شاعري ونه شي نو ضرورت ورته نشته کافي ده خو چې مونږ تنقید طرف ته راشو نو زمونږ ځکه چې د تنقید مثال د ګوړ چې د یو باغ له لون کېږي ګوړ کېږي نو په هغې کې نوره زرخیزي راځي بوټي راځرغونېږي او کوم چې پکې شته بوټي هغه ترقي کوي هغه وده کوي یا د تنقید مثال به زه وایم چې جوټه سوچا نو او بل دا چې هغه مونږ ته لکه تنقید مونږ ته دا هم ښیي چې کوم لیکوال نه د کوم تخلیقکار نه کومې غلطۍ شوي هغه ورته په ګوته کړي شي او چې کوم هغه ښه کار کوي نو د هغې ستاینه وشي نو تنقید په دغه حواله باندې ډېر زیات ضروري دی چې لکه د هغې په ذریعه باندې یوه ژبه مخ پر وړاندې تللی شي او په پښتو کې دا لکه ډېر کم کوز دی نو پکار ده چې دې طرف ته لکه د خلکو پاملرنه پام راوګرځي په تنقید کې کار وکړي دغه شانتې د تحقیق په حواله هم زه دا وایم چې تحقیق ډېر زیات ضروري دی په پښتو کې تحقیق چې کوم سندي تحقیق دی هغه ډېر کم شوی دی او غیر سندي تحقیق چې دی نو هغه زموږ مشرانو کړی دی هغه ځان له زموږ یو ډېره ارزښتناکه اساسه ده خو چې اوس د دنیا ډېره په وړاندې تللې ده او ژبې پکار ده چې پښتو ژبه هم د نورو ژبو سیالي وکړي نو دغې سیالۍ لپاره زموږ زلمۍ ټول زموږ تعلیم یافته زده کوونکي پکار ده چې تحقیق طرف ته راشي او صرف په ایم ای باندې اکتفا ونه کړي بلکې د ایم ای نه پس هغوی ام فل وکړي هغوی پي ایچ ډي وکړي هغه پوسټډاک وکړي چې دا شان زموږ دا ژبه د تحقیق په حواله باندې دا مړه شي او مالداره شي ډېره مننه لکڼ یونیورسټۍ کې د پښتو څانګې چیرمین هم دی علي خیل دریاب صاحب او هلته د پروفیسر په حیثیت د ډاکټر په حیثیت هغوی خپله فریضه پوره کوي د دوی ډېره شکریا ادا کوو ځکه چې په بیمارۍ کې خبرې د زړه په زور باندې کېږي نو دا د دوی زموږ سره د زړه مینه ده چې زموږ سره یې خپله مینه شریکه کړې ده ما تاسو ته د دوی ایوارډونه په دې ویډیو کې وښودل د پښتو ژبه کې دوی افسانې هم لیکلي دي نعتونه هم لیکلي دي او په نثر کې هم کار کړی دی او په نظم کې هم کار کړی دی زه غواړم چې یاره د خپلو کتونکو لیدونکو سره د دوی یو کلام دوه شریک کړو نو سر د خپلې خوښې یو کلام دوه دی خپلو ملګرو ته په ډالۍ وکړه ډېره مننه وایي دا ما به
میاشتو مخکې غزل لیکلی ارشاد ارشاد چې تازه کلام تازه کلام نه چې ستا خبرې خو د شاتو نه خوږې دي ستا خبرې خو د شاتو نه خوږې دي ستا خبرې خو د قند قتلمې دي واه ستا خبرې خو د شاتو نه خوږې دي ستا خبرې خو د قندو قتلمې دي او د ارمان مې ورته خوله اوبه اوبه شوه اوهو د ارمان مې ورته خوله اوبه اوبه شوه ارادې د اداګانو دي تروي ارادې د اداګانو دې تروي ډېر ښه د ډېر ارمان مې ورته خوله اوبه اوبه شوه واه د ارمان مې ورته خوله اوبه اوبه شوه ارادې د اداګانو دي تروي ډېر ښه ډېر ښه او هر سړي ته جوړ په کور کې رتمبور دی واه واجي هر سړي ته جوړ په کور کې د تنبور دی څه بې نوره څه بې کیفه ورځې شپې وي واه واجي واه واه ډېر ښه څه بې نوره څه بې کیفه ورځې شپې وي او د کاغذ د کال وبا لوبې دې وکړې د کال وبا لوبې دې وکړې کاغذ ما 2000 لازم 2020 دې دا وبا چې کومه اوس ده که نه او یا د کاغذ د کال وبا لوبې دې وکړې د کغغ د کال وبا لوبې دې وکړې معطله طوافونه د کعبې دي معطله طوافونه د کعبې دي واه واه ډېر ښایسته شی د ګنډلو ستنه نشو جوړولی د ګنډلو ستنه نشو جوړولی او اسمان ته مو تړلې منجلې او اسمان ته مو تړلې منجلې دي واه جي واه دا شعر بیا د ووایه ګنډلو ستنه نشو جوړولی واه واه جي ډېر ښه او اسمان ته مو تړلې منجلې دي واه واه او ډېر ستا موندنه خو لا بېله مسله ده ستا موندنه خو لا بېله مسله ده او لا زمانه خو لا ماته فاصلې دي لا زمانه خو لا ماته فاصلې ډېر ښه شعر دی ستا موندنه خو لا بېله مسله ده ډېر ښه جي ډېر ښه لا زمانه خو لا ماته فاصلې دي واه واه او د مین ګونه په بله ګونه واړې واه د مین ګونه په بله ګونه واړې محبت ستا کافرې د علمي دي محبت ستا کافرې د علمي دي واه واه د ډېر مین ګونه په بله ګونه واړې د مین ګونه په بله ګونه واړې محبت ستا کافرې علمي دي واه واه او دا د لوی لوبې بله یوه کړۍ ده دا د لوی لوبې بله یو کړی ده دا دریاب لا ینهلک شادي واه واه ډېر ښه دریاب صاحب او زه وایم چې یو کلام راته بل خیر دی لنډ که څو شعر دا یو واقعیتي غزل دی ارشاد چې تا هم سلګی وهلی ما جړل چې بېلېدو تا هم سلګۍ وهلې ما جړل چې بېلېدو ما جړل چې بېلېدو موږ یو بل د لاسونه ښکلول چې بېلېدو موږ یو بل لاسونه ښکلول چې بېلېدو او ستا پاړ نیولې شونډې او زما وتې وختي ستا پاړ نیولې شونډې او زما وتې وښکي اوف زړونه مو له درده خورېدل چې بېلېدو اوف زړونه مو له درده خورېدل چې بېلېدو او غریوجنه وې د فکر په ټالونو زانګېدې غریوجنه وې د فکر په ټالونو زنګېدې نوکونه دې په غاښو کې چیچل چې بېلېدو نوکونه دې په غاښو کې چیچل چې بېلېدو ډېر ښه شعر دی او د اوښکو تسلسلو د آهونو تړسمار د اوښکو تسلسلو د آهونو تړسمار روحونه یې زمونږه شوکول چې بېلېدو روحونه یې زمونږه شوکول چې بېلېدو ډېر زبردست ډېر او ورتو ورتو کتو ته مې دې نشو درکتې ورتو ورتو کتو ته مې دې نشو درکتې لیمونه دې بسرې ورېدل چې بېلېدو لیمونه دې بسرې بېلېدل چې بېلېدو ډېر ښه شعر او سونډې دې نیم راخورو په بارخو دې بلسېدو واه واه سونډی دې نیم راخورو په بارخو دې بلسېدو ویښته دې په دوه ګوتو کې مخل چې بېلېدو ویښته دې په دوه ګوتو کې مخل چې بېلېدو ډېر ښه او شعر اثر د لاسو په مونږ الټه و د یو بل اثر د لاسو په مونږ الټه و د یو بل زخمونه د احساس یې راکړل چې بېلېدو زخمونه د احساس یې راکړل چې بېلېدو ډېر ښه او شعر دریاب مونږ په ډېره ناخوالۍ شول نسخت دریاب مونږ په ډېره ناخوالۍ شو نسخت دا ځمکه اسمان دواړه یو کېدل چې بېلېدو دا ډېر ښه دي دریاب صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه ملګرو دا کتابونه به تاسو وینئ دا دریاب صاحب مونږ ته ډالۍ کړه مونږ د دوی ډېره مننه کوو دا شپږ کتابه دریاب صاحب مونږ ته ډالۍ کړه او وایي چېرې راتلونکي وخت کې به دا باقي کتابونه د دوی چې کوم دي دا به انشاءالله زموږ لاسو ته راورسي مونږ د دوی ډېره مننه کوو چې وخت یې راله راکړو دریاب صاحب خبرې ډېرې زیاتې وکړلې په آخر کې په لنډو ټکو کې خپلو کتونکو ته څه پیغام ورکولی خپلو کتونکو ته دغه ووایم چې
یو بل سره مینه وکړئ ډېر محبتونه وویشئ او په دنیا کې د بل درد محسوس کړئ د بل د جذبو احترام وکړئ ډېر ډېره مننه ډېره مننه ملګرو د دریاب صاحب یو ځل بیا نړۍ مننه کوو او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به مونږ د یو بل مشر د یو بل میلمه سره حاضري وو ستاسو ډېره ډېره مننه شاد خان آباد کامیاب کامران بریالي تاسو اوسئ د الله